السلام علیکم دوستانو، زه صدام حسین د اس کیو ټیک چینل له لارې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې نوې ټاپک سره حاضر یم. راځو نوې ټاپک څه دی ویډیو کې راسره وګورئ. راځئ نن هغه پروجیکټ باندې کار کوو چې څرنګه ځان ته یو اپ تیار کړو. په اول قدم کې به راشئ ګوګل پلی سټور به اوپن کړئ. ګوګل پلی سټور ته کله اوپن شي دوستانو، ګوګل پلی سټور کې هغه اپلیکیشن به ځان ته ډاونلوډوئ چې ډاونلوډ یې کم وي، ځکه چې هغه موږ غواړو ایډیټ کړو، هغه کې خپل اعلانات وکاروو. بیرته کولی شم هغه اپلیکیشن بیرته پلی سټور ته اپلوډ کړئ چې بل څوک یې هم ډاونلوډ کړي او ستاسو ته ګټه به تاسو ته در رسیږي. د دې لپاره کم ډاونلوډ والا انتخابوئ چې هر اپلیکیشن ستاسو خوښ وي. مثال دلته ما یو اپلیکیشن ځان ته خوښ کړی دی، زه غواړم همدغه ایډیټ کړم، د دې په ځای اعلاناتو په ځای خپل اعلانات ولګوم او بیرته ګوګل پلی سټور ته اپلوډ کړم چې بل څوک یې ډاونلوډ کړي هم ګټه به یې ماته را رسیږي. د دې لپاره کم ډاونلوډ والا انتخابوو. راځئ دغه ما انتخاب کړی دی، دغه اپلیکیشن دې باندې کار کوو چې څرنګه کېږي. یو اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ، کله چې ډاونلوډ کړ هغه څخه وروسته اے پی کے ایډیټر پرو دغه اپلیکیشن دی چې لینک یې زه هم ډسکرپشن کې درکوم. څرنګه یوز کېږي نو بعدي ویډیو کې ښکاري څنګه یوز کېږي. راځئ دوستانو دغه اے پی کے ایډیټر پرو به اوپن کړئ. چې کله دا پلن کې چېرته تاسو سره اپلیکیشن میموري کارډ کې خبره به او که کلیک کوئ او که چېرته اپلیکیشن میموري کارډ کې نه وي انسټال وي نو لاندې دوهم اپشن به کلیک کړئ. چې کله هم کلیک کړئ نو راځئ هغه اپلیکیشن چې موږ ډاونلوډ کړی دی هغه اوس دلته پیدا کوو. لاندې راځو، دا اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن دی چې تاسو ته سکرین باندې ښکاري. دغه اپلیکیشن دی، د باندې کلیک کړئ. اول فورس بلډ اگین یعنی ریبلډ باندې کلیک کړئ. دلته دا انګلیش به ډیفالت ته واړوئ، انګلیش دی دا به ډیفالت کړئ. کله چې دا هم ډیفالت کړئ راځئ بیا د فایل باندې کلیک کوئ. دلته لاندې چې تاسو ته ښکاري دا لرې کوم ماته دغه کوي مزاحمت کوي. د فایل باندې به کلیک کړئ. چې کله فایل باندې کلیک کړئ راځئ ریس باندې کلیک کوئ. چې کله هم په د ریس باندې کلیک کړئ راځئ لاندې به راشئ ویلیو په نوم به یو فولډر دی هغه پیدا کړئ. دغه د ویلیوز باندې د باندې به کلیک کړئ. د باندې چې کلیک کړئ لاندې به راځئ د سټرنګ په نوم دی سټرنګ HTML د باندې به کلیک کړئ. دغه تاسو ته ښکاري په سکرین باندې دغه هم چې کلیک کړئ د باندې دلته به راشئ، دلته د سرچ بټن باندې به کلیک کړئ. کله هم چې سرچ بټن باندې کلیک وکړه دلته به ولیکئ CA دغه علامه تاسو ګورئ کوم علامه تاسو لیکم دغه علامه به ولیکئ. چې هم ولیکئ نو بیرته به سرچ باندې کلیک کړئ. سرچ کلیک تاسو ته دغه پیدا کړئ، اعلانات تاسو ته پیدا کړل. دوستانو اوس تاسو وګورئ دغه تیرک غوندې دوه تیرک بټن د باندې کلیک کړئ دا به خوا کېږي او دلته راشئ بیرته دغه د اعلانات درې واړه پیدا کړي دي. اډموب آی ډي هم پیدا کړې ده، بینر آی ډي هم پیدا کړې ده، انټرنیشنل آی ډي هم پیدا کړې ده. دغه آی ډیګانې باندې به کلیک کړئ او دغه تاسو په خپله ایډیټ کړئ. دا به ایډیټ کړئ، دې په ځایونو کې به تاسو خپل آی ډیګانې ولګوئ. مثال دغلته اوس ما نه ده کاپي کړې چې دلته اوس پیسټ کوم تاسو دپاره دا به ایډیټ کړئ. چې کړئ مثال دغلته آی ډي باندې کلیک وکړه دا به مې ایډیټ کړئ. غلطي بیا ونه کړئ چې انټرنیشنل په ځای بینر لګولی، بینر په ځای انټرنیشنل بیا ورته مشکل جوړوي. بینر په ځای به تاسو خپل بینر آی ډي لګوئ، انټرنیشنل په ځای به انټرنیشنل ارټس لګوئ او بل هغه به د اډ آی ډي د اپلیکیشن آی ډي په اپلیکیشن آی ډي په ځای لګوئ. هغه څخه وروسته مثال دا کار چې تاسو کله وکړئ زه دا مثال دغسې به سلیکټ کړئ دا ټول هغه اعلان دغه چې دی د اډموب دغه چې دی د اعلان دا به دلته سلیکټ کړئ. چې سلیکټ څخه وروسته ما ډیلیټ کړ. تاسو کولی شئ چې د په ځای پیسټ کړئ خپل آی ډي پیسټ کړئ ورباندې دغه د سیف بټن دی، سیف بټن باندې کلیک کړئ. تاسو معلومیږي سیف شو. هغې نه وروسته به بلډ باندې کلیک کړئ. کله چې بلډ باندې کلیک کړ انتظار باسو چې دا اپلیکیشن چون غټ دی د دې لپاره وخت ډیر نیسي. دغه دی راغی د اوکې باندې به کلیک کوئ. کله چې اوکې باندې کلیک کړئ ستاسو اپلیکیشن نور جوړیږي آماده دی. ها دوستانو دغه اپلیکیشن چې کله تاسو جوړ کړئ دا ریموو باندې به کلیک کړئ زوړ به ختم کړئ دا به انسټال کړئ. ها بله یادونه دغه ده چې دغه کم موبایل کې چې تاسو اډموب اکاونټ لرئ هغه کې به دا نه کاروئ، بل موبایل ته به لیکئ، بل موبایل نه به د خپل اډورټایز باندې کلیکان کوئ. که چېرته هغه موبایل کې چې تاسو اډموب یو دا انسټال کړئ هغه باندې کلیک ستاسو اکاونټ له منځه ځي. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ.